لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رحمك يا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. په دې صوتي پیغام کې زه غواړم تاسو ته د غاښ د درد یوه داسې کورنۍ نسخه در وښیم چې تاسو ته ګټه وکړي، درد اراموي او انسان د غاښ د درد له مشکله خلاصوي ان شاء الله تعالی. نسخه داسې ده چې یو نیم ګیلاس اوبه په یو دیګ کې واچوئ، 2 کاچوغې سیاه دانه ور واچوئ، 3 کاچوغې لونګ ور واچوئ یا د لونګو پوډر، او یوه وړه کاچوغه سرکه ور واچوئ او په اور باندې کېږدئ چې کله وایشېږي یا ایشېدلو ته نږدې سي اور پسې مړ کړئ او راکته یې کړئ، او بیا یوه وړه کاچوغه خورۍ پکې ګډ کړئ. خورۍ څوک پټکری ورته وایي، څوک خورۍ ورته وایي. دا د مالګې غوندې شکل لري، رڼ شفاف یا د لمباتو غوندې شکل لري. مصري لمبات د هغو غوندې شکل لري، خو لمبات خواږه وي او دا ډېر زیات تروه وي. دا به هم پکې حل کړئ، پکې ګډ به یې کړئ او د ورځې به یې 3-4 وارې خوله باندې رغړوئ. یو غوړپ په ځینې کوئ او په خوله کې به یې رغړوئ او نیسئ به په خوله کې تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې نسئ کولی او نور اضافه ونیسئ، له برداشته ووځي، بیا هغه اوبه تو کړئ. ان شاء الله تعالی داسې یو څو وارې تاسې تکرار کړئ، د غاښ درد به هم ارام سي. او د غاښ لپاره یو مسنون دم چې په احادیثو کې راغلی ده، عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم، په بدن کې مې په یو ځای باندې درد و، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې په هغه ځای باندې د لاس کېږده کوم ځای چې د درد کوي، او بیا 3 وارې وایه بسم الله بسم الله بسم الله، او بیا 7 وارې دا دعا وایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا به 7 وارې وایه. 3 وارې به وایه بسم الله بسم الله بسم الله، بیا به 7 وارې دا دعا وایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا د موږ ازمویلی ده چې کله هم د یو چا په غاښ دردي یا یې په سر درد وي، دا د مرتکوو او تر هغو پورې تکراروو تر څو پورې سپوسو چې ان شاء الله تعالی اوس به یې اثر کړی وي. او دا د مسنونه طریقه یې دا ده لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ښودلی ده چې په خپله یې ځان ته ویایي. مسنونه طریقه دا ده چې هغه کس یې په خپله باندې ځان ته ویایي او په ځان باندې دم وکړي. د غاښ درد به څنګه دم کوي؟ په کوم غاښ چې درد وي په هغې درد باندې به د درد په ځای په هغې غاښ باندې به ګوته ونیسي، د بندې لخوا دننه ضروري نه ده، په هغې ځای به ګوته ونیسي او د ادم به یایي تر څو پورې چې هغه درد یې ارام سي. او که په ټولو غاښو درد وي نو دا ښی لاس دې په دواړو طرفو باندې داسې ونیسي، صحیح ده، چې ټولو غاښو ته لاس ورسیږي او دا دم دی ویایي. په دې باندې عقیده ساتل پکار ده. که یو څوک یې په عقیدې له مخې ویایي چې دا دم رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی ده، ان شاء الله تعالی چې درد یې ارامېږي. په دعاګانو کې یاد ساتئ. زه د تاسې مخلص مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. زما د واټساپ شمیره تاسې هم در سره وساتئ، دوستانو ته هم ورکړئ، ان شاء الله تعالی چې ګټورې مشورې او کورنۍ نسخې به تاسو ته حتی المقدور ښیو. زما د واټساپ شمیره ده 0332000961، او کې په پښتو کې درته وښیم 0332000961. دا د پاکستان نمبر دی، د پاکستان کوډ ورسره ولګوئ. که د پاکستان کوډ ورسره ولګوئ بیا به یې داسې ولیکئ 00923342 00923342
نه شپږ یو. په دعاګانو کې یاد ساتئ. الله تعالی مو له ښې روغتیا برخمن کړه. والسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته. منه كل الخير أجزل الإحسان، منه كل الخير لا إله إلا الله.